زمونږ ټول مشایخ لکه د لمر غوندې ځلیږي تبریک شي سلفیانو د ټولو بدعتیانو لښکرونه به ماتیږي تبریک شي سلفیانو زمری مو هر یو شیخ ته نه کوي له چا نه ډاره که وخیږي په داره روښانه د روښانه لکه ستوري په اسمان کې د علم په میدان کې. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان. زما عزتمندو او اهل حدیثو ورونو مفتی ندیم چې زمونږه د ملګري د خبرو په مقابل کې کومې خبرې وکړې په دې کې بعضې خبرې داسې دي چې د هغې جواب مونږ نه کوو لکه هغه غلط نسبتونه مونږ ته کوي او هېڅ خبره هم نه ده. نبي اسلام ته ابو جهل غلط نسبتونه کول، موسی علیه السلام ته فرعون غلط نسبتونه کول، نو دا ابو جهل هم دی او دا فرعوني چې کوم دی هم دی. مونږ الحمدلله علمي جوابونه دوی ته کوو. دویم دوی وایي مناظرې زمونږ کار دی. مونږ وایو ته راشه چې د مناظرو چل ته زمونږ نه زده کړه. الحمدلله مونږ ستا لیقا د الله نه غواړو. اما دې ملګرو ته ووایي د مفتی ندیم راویستل دې علاقې ته داسې دي لکه اوښ په رخشه کې راویستل. د اوښو راویستل په رخشې کې دا محال دي حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. مونږ به دې سویو حتی یلج الندیم فی الرخشه. څنګه ته د راویستل دې علاقې دي بالکل محال دي. دا تعلیق بالمحال دی، معلق بالمحال چې کوم نه دا محال وي. دا وروستنۍ خبره ده. بل زه ته وایم انشاءالله ته که رالې ته وایې چې الجدیدو شیعهګان ثابتومه، زه یم د ته شیعه ثابتوم. شیعت وایي شیعت ځکه یې ته چې 3 طلاق ورکې 3 طلاقو نه بعد بیا چا چې طلاق ورکړي هغه ته دا فتوا ورکوي چې نه ته به د 1 منټ دپاره او د 1 سکنډ دپاره یا د 1 ګنټې دپاره یا د 1 شپې دپاره یا د 10 منټو دپاره دا ښځه چا ته په نکاح کوي او تیس مستعار ته د هغې دپاره د یو مفتي په کمره کې کېنولی او د حلالۍ دپاره بېله کوټه مقرر کړي. نو متعه کوونکي څوک دي؟ شیعهګان دي. شیعهګان اصل کې تاسې شیعهګان الیادیس نه دي. بل دا دی د شیعهګان د مسلک ځان خبر کا. تا ته زه د شیعهګانو مسلک انشاءالله وعده کوم خو تصیب زما خواته راشه. کفایت المفتی کې او دارنګې نور احنافو دا خبره ذکر کړې ده چې شیعهګان وایي 3 طلاقه د سره طلاق واقع کېږي نه. موږ وایي 3 طلاقه چې کوم نه یو واقع کېږي. بل دا دی که ته دا خبره ذکر کوې چې 3 طلاق 1 طلاق واقع کېدل دا شیعتوب دی. زه تا ته وایم والعیاذ بالله که چېرته 3 طلاق 1 طلاق شي مقدم د قیاس نبي اسلام شیعه دی تالي باطل مقدم مثل. که 3 طلاقه چېرته 1 طلاق شي ابوبکر شیعه دی تالي باطل مقدم مثل. د لهجه لږ اسانه کوي غریب نه پوهېږي. ښه صحیح شه. مطلب دا دی که چېرته 3 طلاقه مثال به طور 1 طلاق شیعتوب شي نبي اسلام شیعه دی والعیاذ بالله. ښه ابوبکر شیعه دی والعیاذ بالله. دا را سره په احنافو کې د امام صاحب استاد عطا بن ابي رباح ابن قیم رحم الله په اغاثة اللفان کې اول جلد کې ذکر کړي دي. هغه خبر ذکر کړله چې 3 طلاقه دا اصل کې 1 طلاق واقع کېږي. نو بیا امام صاحب استاد چې کوم دی شیعه دی نو چې امام صاحب استاد شیعه شو امام ابو حنیفه طریقه الله سره شیعه دی او هله امام ابو حنیفه رحم الله شیعه نه دی، هغه د سلف صالحین نه دی او دارنګه هغه زمونږ امام دی او هغه د دوی امام ګوره نه دی، اصل کې هغه زمونږ امام دی. بل دا دی په احنافو کې محمد ابن مقاتل هغه خبر ذکر کړې ده چې 3 طلاقه د 1 طلاق واقع کېږي. نو بیا محمد ابن مقاتل چې کوم دی شیعه دی دې خوار صاحب د خولې تش ګردان زوت کړی دی الیدیس شیعهګان دي او الیدیس مردیان دي پلانکی. زه یم ته انشاءالله راشه که تو هلک یې او ته جینۍ نه ته مذکر پتا بس علامه التانیث نه ينختي پوه شوې علامه التانیث پتا بس نه ينختي. تا ته ملګري ویل چې اول ادوی دا کس یاد کړی تاسو ته پوره خبر وکړي ډاګ اسماعیل کې او نوشیره چراټ کې زه متعین کړی دی هغه سړی خو تاسو چې کوم منکر شو. دوی ملګري وایي یا زمونږ بجرې ته راشي یا ستاسو چې په علاقه کې ستاسو د کوم مفتي دی مفتي حمیدو چې ستا شاګرد دی موږ د حجرې ته چې کوم نه در داخلېږو د حجرې ته او دوی وایي زمونږ مفتي ردې بېادبي به تاسو وکوئ. زه دا خبر ذکر کوم والله بالله ثم تالله زمونږ د خولې نه که تا ردې بدې نه ویلي
کم ملګري چې تا ته راځي به دې ووایي 2 لک روپۍ نه زه به تا هلیکاپټر والم ستا هلیکاپټر ډېر خوښي هلیکاپټر به در باندې شیخ صاحب تخصیص به وکړو پلاستیک او بل دا دی زیرو هلیکاپټر دی خیر موږ ولا چې یو کباړي هلیکاپټر والو که په زیر زموږ اوس نه کېږي موږ ولا کباړي وارو دا ښه یو خو دا دویم دا دی چې تا کنځلې وکړې که زموږ ملګري ته بیا د کنځلو جواب درکوو بیا د هغې ذمهوار نه یم خو زه انشاءالله تا ته تر مناظر اخیر پورې زه کنځل نه کوم او څوک کوه الاناه ینډو بما فیه لوښي هغه څه به هلته راولي چې په لوښي کې دننه پراته وي خبره باندې پوه شوي په یو غټ ډرم کې که دننه کباړ پروت او بار ته کباړ راولي ښه که چېرته په یو غټ ډرم کې دننه الوا پرته او بار ته الوا راولي لکه په الوا کې دوی مین دي په ګنده الوا باندې خراب الواګانو باندې دوی مین دي پوه شوي یا به بار ته راولي یا به څښا اوبه چې کوم دی بار ته راولي په ګټر کې څښا اوبه وي هغه بار ته څښا اوبه چې کوم دی راولي خبره مې ته پوه شوې الحمدلله مونږ کنځل نه کوو دې ته مه یادېږه او بل دا څه دونه لاندې سړی چې تو خپل عزت په 10,000 په 2 لک روپۍ چې کوم دی خرڅ دی ته مسلمان یې د مسلمان د مؤمن عزت د رب العالمین په نسبت باندې ډېر زیات اوچت دی نو ته څنګه خپل عزت چې کوم دی په 2 لک روپیو یا په 10,000 روپیو یا په زیرو هلیکاپټر باندې یا په کباړي هلیکاپټر باندې چې کوم دی خرڅ دی زه خپل حدیث رون ته دا وایم والله العظیم ندیم نه بلکې د ندیم د استادانو استاد زمونږ چړې دی انشاءالله راوله مونږ په حق باندې دا زمونږ مشران ته چې کوم دی چیلنجونه ورکوي اوس خبر شوم وایي شیخ افضل ته چې کوم دی زمونږ استاد محترم هغې ته چیلنج ورکړی زه ما شیخ افضل ته چیلنجونه مه ورکوه والله العظیم هغه ته الله په مناظره کې داسې یو پن ورکړی دی مونږ د هغه شاګردان یو هغه زمونږ استاد دی مونږ د هغه سره وخت واړو د هغې وایي خبره داسې حکمتونه ډک ته او داسې نکتونه ډک ته چې زموږ ملګري وایي دا سرو د سپینو په اوبو باندې لیکل چې کوم دی پکار دي کباډي سړي ته دغه مونږ مخکې کوو والله چې د هغې مثل او د هغې مناظر او د هغې مثیر په دې زمانه کې نه میلاویږي ټول هغوی شاګردانو د هغوی د شاګردان ته راشه بل زما هر دیوبندي ته یوازې دا نه ګورې هر دیوبندي ته بل چې هر څوک دا دعوه کوي چې 3 طلاق 3 واقع کېږي زما هغه دا چیلنج دی زه هم د 3 طلاق چې کوم نه 1 طلاق واقع کېږي دا خبر د الله د کتاب نه ثابت ده د الطلاق مرتان درته ثابتو مختلف شي په دا خبر د نبی سم د حدیثو نه ثابت ده دویم دا خبره د صحابو نه ثابت ده دوی 100 صحابه زویم نبی سم چې کله مړ شو نو تقریبا د 1 لک نه زیات صحابه چې کوم د پاتې وو تر زمانې د عمر د 2 کالو پورې دا ټول صحابه په دې مسلک باندې وو زمونږ سره د 1 لک نه زیات صحابه چې کوم په دې مسله باندې دي الحمدلله د 1 لک نه زیات صحابه او بل په دې خبره باندې قیاس او دانګه عقلی صحیح چې کوم دی دا دلیل د وجد دی او دوی دا ذکر کړي په انوار کې چې حالانکه قیاس دا مقدم کولی شي په اقوال د ثوابو باندې دا به کې راواله خبر ده دوی دا رارسه کوي ابو هريره غیر فقيه ویل دی دوی قصې کې مې تر ښکاره کړې والله د عمر دوی څومره مخالفتونه کړي عمر نه ډېر زیات مخالفتونه کړي دوی په عمر باندې چې کوم دی په عمر رضی الله عنه باندې دوی مین نه دي دوی په خپل مذهب حنفي باندې مین دي د دوی سره د عمر غم نشته دی د دوی سره د خپل مذهب حنفي چې کوم د غم دی الغرض نور بس یو ان شاء الله سبا لا پاتېږي دا دوی ګونه دي شیخ صاحب مثلا په دې علاقه کې راغلي دي دوه ورته چې دي ملتان زرین وجره هغه کوم دراشه نور ملګرته ان شاء الله پوره د علاقې معلومات معلوم دي خو دې سده چې موږ ستاسو په دې علاقه کې ستاسو سره په ارده کې باس کو بس حاضر شو تا سبحان الله وبحمدک پر شاګر اجرت راشه مفتي حامد د خپل شاګر اجرت راشه بدلته د سره باس کو بل شیخ صاحب د پیسو خبره وکړي 40 وټاکه ټیم دغه سره دا وس ګوره د سبا دغه تاریخ ته شلم شروع شو شلم شروع شین شلم ته دا خبر درکا او ته خواص کو درخواست کو جراش اسی ملاقات کو ګمړای ته که مناظر دینه کوم مناظره بنا کو ته ته مستوي د الله انعام مرتضی کر کا خوشاله وش بلدار چې ما د شاګرد ته وي چې تاره مفتی سے براويستو ریکارډ کېشته نو ملګری وی چې 10,000 روپۍ ول مونږ انعام ورکو مې 1,000 روپۍ وبکې زور کما خیر سبحان الله نسوار به کوي شیخ زر نه زبل سلور زر ورکم زور کما څنګه مو والله مهاجر بازار ته دروغ وردي مهاجر بازار بل دا مونږ الحمد اساس مرسید داخل شېما غیرت وکړي دل ټیم د حناف دی ما بالکل ورته ور داخليږم وزت ملګری وي راي ولوي زموږ د نه راځي وي د حناف وجره وي ما بالکل د حناف وجره د حناف وجره ته ورځم ته جلوزو کې تر شو پلان کې مدرسې ته راشه ساده مقصد چلته مدرسې ته راشه نو زه به یو 15 زره چې کم د لوندان ناول کوم شپېلی وي او باس ته مونږ نه پریدي موسی صدی په علمي باس کو مونږ ته کنزل نه کو ته کوم ته ارسه مونږ ته کنزل نه کو مرتبه ديات کې خیر
او بل دا چې راځي ته زما مقروض یې یا په مرتبه به شرط شی کې راشه یا په مرتبه د لا به شرط شی کې راشه یا په مرتبه به شرط لا شی کې راشه او ګوره او نبی سم ملي نبی سم په مقروض باندې چې کوم جنازه نه کړي په مقروض باندې جنازه نه کړي نو والله که په دې وخت کې چې ته مړ شو ګره پتا باندې با علما مشران خلک پتا جنازه نه کړي ته زما مقروض دی دا خرج بعدا کې استراحت پرې ضرورت کړي ان شاء الله راشه او مفتی صاحب خیر دې معافي کوي کراچي معافي کوي دا ورته ځای زه به سفارش وکم معافي زه دا شی به ته مونږ په یو بل عنوان کې وایو خیر دې به شرط شی به ته نه راکو